بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د سیفټي یو نوی ویډیو سره حاضر یم. د دې چینل د ویډیوز مقصد دا وي چې په پښتو ژبه کې موږ داسې ویډیوز جوړ کړو چې هغه زموږ په ډیلی ژوند کې په کورونو کې او د کار په ځایونو کې موږ ته په حفاظت سره کار کولو کې مدد راکړي او زموږ نالج امپروو کړي. دې نه علاوه دا ویډیوز تاسو ته نبوش آی جي سی د انټرنیشنل ډیپلوما او د اي اس پی او د سی اس پی په تیاری کې هم مدد درکولی شي. زموږ نننی چې کوم ویډیو ده هغه د اوبو په آلودګۍ باندې ده چې د اوبو د آلودګۍ په پاکستان کې او زموږ په ګیر چاپیره نورو ملکونو کې د هغې کازې څه دي، څه په وجه باندې د آلودګي راځي، د هغې بیا اثرات څه دي او د هغې سلوشن څه پکار دی. هسې خو په پاکستان کې او بیا زموږ په ګیر چاپیره چې کوم ملکونه دي، افغانستان وغیره، هندوستان، نور ستانس چې کوم دي سنټرل ایشیا، اوبه کافي مقدار کې دي. دې نه اندازه ولګوئ چې زموږ دریای سیند چې کوم بحیره عرب ته اوبه غورځوي نو د هغې قیمت سالانه تقریبا 22 ارب ډالر دی. خو دې باوجود چې زموږ کم اوبه استعمالوو، موږ سکو یا زراعت کې استعمالیږي یا ډیلی نور صفای وغیره لپاره څښلو لپاره په خوراک کې استعمالیږي، نو هغې کې د آلودګۍ یو ډېره زیاته غټه مسله ده. دا مطلب یې لکه دې کې ټوټل ډیزالوډ سالډز ورته وایي چې کوم واړه پارټیکلز په هغه اوبو کې وي. دې نه علاوه په کې مختلف قسمه جراثیم او وایرسز دي، پیسټیسایډز چې کوم کیمیکلز په زراعت کې استعمالیږي یا خلک چې سپری کوي مختلف بوټو باندې، دا رن آف اوبو کې چې کوم دی هغه ځي او اوبو ته ورننوځي. انډسټري چې کوم دی دا یو ډېر زیات غټ پلوشن پیدا کوي. د صنعتونو نه مختلف چې کومې اوبه ځي نو هغه جمع کیږي او زموږ چې کوم واټر باډیز دي لکه زموږ چې کوم دریاونه دي یا کینالز دي یا ایون چې کوم انډرګراوند اوبه دي، کوم چې کویانو باندې موږ راوباسو، دا ټولې د هغې نه آلوده شي او دې سره یې ډېرې زیاتې غټې مسلې جوړېږي. هغه مسلې دا چې مطلب یې لکه کوم ما تاسو څنګه ذکر وکړو چې په اوبو کې وایرسز یا بکټیریا کیدی شي، دا مختلف قسمه بیماری پیدا کولی شي، لکه هیزه به موږ ووایو چې یو عام قسم دی چې ګنده اوبو نه راځي. نور د صحت نورې مسلې چې کوم وایرسز او بکټیریا په وجه باندې په ګنده اوبو کې دي. دې نه علاوه کوم کیمیکلز چې پکې شامل دي، هیوي میټلز دي چې کوم انډسټریل د انډسټریز د وجې نه پکې شاملیږي، یا مطلب زراعت په وجه باندې چې کوم پیسټیسایډز دي کې شاملیږي، د هغې نه هم مختلف د صحت مسلې جوړېدی شي، سکین بیماریان جوړېدی شي. بعضې میټلز یا سیزونه خو داسې دي چې خدای مکړی نه کینسر هم کیدی شي. په اوبو کې زموږ یو بل چې کوم غټ سیز دی هغه دې سره ریلیټډ نه دی، خو هسې مختصر یو ټچ به ولور کړو، هغه سایل ایروژن دی. چونکې زموږ ځنګلات ورو ورو ختمیږي، زموږ چې کوم فارسټ کور دی هغه کمیږي، نو د دې په وجه باندې چې کله هم باران وشي یا سیندونه روان وي نو دا ځان سره سایل ایروژن کوي یا خاوره ځان سره وړي. نو دا هم سایل ایروژن خپل ځان کې هم یو مسله ده، او چې کوم اوبو سره د خاوره میلاو شي نو هغې کې هم ډېرې غټې مسلې جوړوي. زموږ ډیمونو کیپیسټي په وجه باندې کمیږي، دا ټوله خاوره ځي او په کې جمع کیږي، ډب کیږي. د انساني ژوند نه علاوه دا چې کوم میرین لایف دی یا فرش واټر لایف دی، په دریاونو کې مختلف قسمه میانی یا په کې خپل بوټي وي، دغه رنګ زموږ چې کوم سمندري پټی ده د کراچۍ سره، بلکې رن آف کچ نه راواله دې خواته ګوادره پورې او په مغرب کې بیا د ګوادر نه نور مخکې نور علاقې د ایران په بارډر پورې، نو دا چې کومه ټوله سمندري پټی ده کوم ځای کې چې دریای سیند دی ته غورځېږي یا د کراچۍ چې کوم غورځېږي، نو هغه ټول سمندر آلوده شوی دی او هغه ځای کې میان وغیره نه وي. هغه ځای کې چې کوم دی نور چې کوم سمندري آبي حیات دی نو هغه په ختمېدو باندې دي. د اوبو د پلوشن باره کې، د دې د کازز باره کې او د دې د افیکټس او سلوشن باره کې تاسو ته ډېر زیات معلومات یونایټډ سټیټس انوایرمنټ پروټیکشن ایجنسی کې میلاویدی شي. دې نه علاوه ISO 14001 ISO 14001 دې باندې ښکلی انفارمیشن ورکوي او ورلډ هیلث ارګنایزیشن WHO په ویب سایټ باندې هم په دې باره کې ښکلي معلومات شته دی. د دې ټولو بیا ایز ا هول اثر دا یي چې کومې مسلې هم بیان کې چې که په اسانه ژبه کې تاسو ته ووایو نو د دې ټولو مسلو بیا یو کاسټ دی، د هغې یو قیمت موږ ادا کوو. د دې بیماریانو په علاج باندې چې کوم دی پیسې لګي،
کم کس چې بیمار شي یا د کار کولو قابل نه یا ځان سره 2-3 کسان نور انوالو کی نو ایز ا هول کوالټي اف لایف هم کمیږي او د انډیویژوال کم چې بیماري هغه ته هم تکلیف یو په دې هر څه باندې د سړي خپله خرچه هم راځي بیا چې دا تاسو په کمیونټي وګورئ چې څونه بیماریان دي او بیا په ټوټل قومي سطح باندې چې کوم دی په دې کې ډېر زیات خرچه کیږي او کمی راځي. اوس به موږ دې نه بچ کیږو څنګه اصل کې خو دا ویډیوز کال اف ایکشن دپاره وي او مطلب دا دی چې داسې د دې ویډیو جوړولو مقصد دا چې موږ دې کې صرف مسله بیان نه کړو بلکې د سلوشن هم بیان کړو. د انډیویژوال سطح باندې یا فردي سطح باندې موږ په دې کې څه کولی شو. موږ په دې کې ټولو ناول دا کولی شو چې په فردي سطح باندې موږ ویسٹ ډسپوزل ټیک کوو چې مطلب په ډیلی بیسس باندې که زما د یو سړي لاس کې پلاستیک دی فروټي پکې روړه هغه پلاستیک دی بې ځایه نه غورځوي دغه رنګ کیمیکلز دي یا دی بې ځایه نه غورځوي. مطلب چا په ګاډي کې موبلایل بدل کړ د هغه چې کوم خراب آیل دی هغه چې کوم دی په ځمکه باندې نه غورځوي. بل دا چې د کیمیکل استعمال دې کم کړی شي. موږ یو زراعتي ملک یو زموږ اکثر پیسټیساید استعمالیږي چې کوم زرعي ادویات دي هغه استعمالیږي فرټیلایزرز استعمالیږي یا مطلب زموږ په کورونو کې چې کوم ګارډنز دي کې استعمالوو موږ له پکار دي چې دا کیمیکل یوز کم کړو د دې نیچرل سبسټیټیوټس چې کوم دی ملاویږي نو هغه زیات ښه یو منځ کې چیزه بخښنه غواړم زه اصل کې بهر ناست یم آوټ ډور نو کېدای شي تاسو ته پکې د ګاډو اوازونه یا د مرغو اوازونه راځي خو دا ماحول زما خوښ دی ځکه بهر ناست یم. بل په فردي سطح باندې موږ چې کوم دی د اوبو استعمال کنزرویشن باندې دغه ورکولی شو توجه ورکولی شو. که ستاسو په دغه کې چېرته یو پایپ لیکي یا باتروم کې یو نلکه لیکي نو هغه زر تر زره چې کوم دی ټیک کوي چې اوبه یو قطره هم نه ضایع کېږي. او دې نه علاوه رین واټر هارویسټینګ هم یو څیز راغلی دی ما زما په خیال په دې باندې یو ویډیو کړی هم ده نو هغه هم مونږ کولی شو. په انفرادي طور باندې مونږ څه کولی شو چې اوبو ته ګند نه غورځوو. زموږ لاس کې څه ګند دي خواته سیند دی نهر دی پای کې نه دي غورځول پکار. دې نه پس به بیا مونږ راشو کمیونټي لیول ته مطلب دا دی یو کلي قصبه یا ښار په لیول باندې مونږ څه کولی شو. مونږ مطلب لکه کلین اپ ډرایوز انیشیټ کولی شو داسې والنټیر یو ګروپ د ځوانانو د مشرانو زنانو د ټولو خلکو ټول کمیونټي داسې یو ګروپ جوړولی شو چې هغه زموږ په اوبو په غاړه باندې کوم ګندونه پراته دي چې صفا کي او د دې ډېر زیات اثر یې دنیا په ډېرو ملکونو کې دا استعمال شوي دي او ډېر زیات ښه اثر یې په بنګلادیش کې ما په خپله داسې یو لیدلی دی. دې نه علاوه چې کوم لوکلز دي هغې له مونږ ایجوکیشن ورکولی شو سیمینارز کولی شو دا خبرې ډسکس کولی شو په عام حجرو کې په بیټکونو کې چې مونږ کله ناست یو چې عام د ګپ شپ خبرې کوو نو مونږ دا خبرې پکې هم ډسکس کولی شو یا څنګه زه دا ویډیو جوړوم دغه رنګ چې چا فیلډز دي چې دغه شان ویډیوز جوړ کړي سکول کې د دې باره کې خبرې وشي. د کمیونټي لیول باندې مونږ ویسټ واټر منیجمنټ سیستم هم جوړولی شو چې زموږ کوم لوکل ناظمان یا ټاون تحصیل ای مونږ ووټ په دې بیس باندې ورکولی شو چې یاره د اوبو د صفای انتظام به هغه کوي. او دې نه علاوه مونږ داسې په کمیونټي کې داسې سیستم انکریج کړو چې مونږ د پیسټیساید استعمال وغیره او داسې څیزونه کم چې زموږ کوم بزنسز دي یا انډسټریز دي څه کولی شي دا کولی شي چې یاره د اوبو ټریټمنټ پلانټ دې جوړ شي. مطلب لکه زمونږ تاسو به لیدلي غیر چاپېره په پیښور کې بیا بره په بونیر او مختلفو علاقو کې د ماربلو فیکټریانې دي نو هغوی داسې پلانټ وړوکې غوندې فلټر په اسانه باندې لګولی شي چې دې کې مې اوبه ځي چې په کې د ماربلو دا کچره نه وي او دا چې کوم دی خوړونو تودې ته نه اچولی کېږي. اګریکلچر باندې چې زموږ کوم اګریکلچر انډسټري دی ارګینک فارمز ته تللی شي او دغه رنګ خپل کیمیکل رن اف هم کمولی شي او نیچرل فرټیلایزرز او نیچرل پیسټیسایډز ته تللی شي. چې کوم نور انډسټري چې کوم د پیکیجنګ سامان دی دا یو ډېر غټه ایشو ده لکه د پلاستیک دی یا دا مختلف کارټنې وغیره دي موږ ایکو فرینډلي داسې بایو ډیګریډیبل پلاستیک یې شته دی اوس راغلي دي چې هغه ډېر ټایم مطلب دا په ځای په سلونو کلونو نه وي پرتې دا چې کومې عام اډینري پلاستیک دي د دې ژوند ډېر زیات غټ وي او دا پلوشن جوړوي نو موږ ایکو فرینډلي بایو ډیګریډیبل پلاستیک یې جوړولی شو کوم چې کال پس یو نیم کال پس چې کوم دی په خپله ختمې شي او زره زره شي. او دغه رنګ انډسټري له پکار چې خپل اکوپمنټ او د دې څیزونو ریګولر انسپیکشن کوي مینټیننس یې کوي
چې کوم لیکیجز جوړیږي یا مطلب دا دی کوم پلوشن جوړی چې هغه کم شي. د ګورنمنت په طرف باندې به اوس راشي چې ګورنمنت طرف نه دوی څه کولی شي. یو خو دا دی چې خپل لاز او ریګولیشن چې کوم دي دا سټرینتن کړي، چې کوم لاز دي هغه امپلیمنټ کړي. دې نه علاوه په واټر ویسټ واټر ټریټمنټ باندې په دې انفراسټرکچر کې انویسټمنټ کولی شي چې یاره زموږ داسې انفراسټرکچر جوړ شي چې هغه د ویسټ واټر ټریټمنټ او واټر پولوشن ټریټمنټ باندې کار کوي. دغه رنګ واټر کنزرویشن چې کوم دی واټر سیوینګ ټیکنالوژي باندې څنګه چې ما ذکر وکړو، رین واټر هارویسټینګ، ډیمونه وغیره مختلف طریقو باندې د اوبو استعمال چې کوم دی مور افیشنټ کولی شي او د اوبو کوالټي د ځای په ځای چې کوي. څنګه چې موږ د سیلاب د مانیټرینګ لپاره په مختلفو ځایونو کې اکوپمنټ لګولي، دغه رنګ د اوبو د کوالټي هم موږ کولی شو. څنګه چې ما تاسو ته وختي ذکر وکړو، زموږ د دریاونه اکثر چې کوم دي دا بره د هیمالیا د ګلیشیرز نه نادرن ایریاز نه را روانېږي او دا دریا رو ښکته ساوت ته راځي، ایریبین سی کې غورځېږي. نو د هر میجر سټي یا انډسټري نه مخکې وروستو که موږ را مانیټرینګ ولګوو، موږ ته پته لګېدی شي چې یاره هر سټي نه پس چې کوم دی د اوبو ښکته چې راځي په دې کې څونه کچرا اچولی کېږي یا څونه پلوټ کېږي، او بیا موږ د هغې د روکتام کې چې کوم دی کار کولی شو. چې کوم زموږ دیسي طریقې دي، کوم چې موږ ټریډیشنل میتھډز دي، هغه هم موږ استعمالولی شو. چې کوم مطلب لکه پخوا به خلکو د نلکې استعمال نه کولو، یو وړوکی مثال به درکړم، د کوزي یا د لوټۍ استعمال به یې کولو، نو په هغې کې ستاسو اوبه ډېرې زیاتې نه ضایع کېږي. بعضې کلچرز چې کوم دي هغوی خو واټر باډیز ته مطلب لکه یو دغه درجه ورکوي او مبارکه درجه ورکوي او مطلب لکه د دې پلوشن باندې ډېر زیات خفه کېږي کلچر ټول باندې. دا موږ ټول کمیونټي انګیج کولی شو چې څنګه ووایي چې یاره پرې ټول کلي کې او علاقو کې دغه د کار خبرې وکړی شي. او ماشومانو ته په تعلیم کې په شروع سکول کې د پرایمري سیکنډري او د های سکول دوران کې چې کوم دی دا ایجوکیشن موږ ورکولی شو چې یاره اوبه به څنګه صفا ساتو. کوم شي چې موږ ماشوم ته وړوکوالي باندې وښیو، نو هغه بیا وروستو تر ډېر حده پورې چې کوم دی کار کوي، بجای دې نه چې ته د کتابونو کې عام کیسې د خر او د سپي او د طوطي کیسې کوو، نو پکار ده چې موږ هغوی ته د کار خبرې وښیو. نن سبا میډیا زمانه ده، چې کوم سوشل میډیا خلک دي هغوی چې کوم دی په دې باندې خبرې کولی شي. کوم چې انفلوئنسرز دي نو چې هغوی خپل بزنسز یا فیشن پروموټ کوي، هغوی داسې زوم پروموټ کولی شي، په دې باندې خبره کولی شي او خلک چې کوم دی دې طرف ته موټیویټ کولی شي چې لږ نور تکړه دي، به ډاکومنټریز وغیره جوړولی شي، آنلاین پروموشنز، مختلف څیزونه په دې باندې کېدی شي. که تاسو په دې کې انټرسټډ یې، نور انفارمیشن په دې باندې اخیستل غواړئ، نو ما څنګه مخکې ذکر وو، یو ایس انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسي ده، دغه رنګ پاکستان انوایرمنټ پروټیکشن ایجنسي ده، ورلډ بینک واټر اینډ سینیټیشن پروګرام پبلیکیشنز دي، دغه رنګ د یونیسکو واټر فیملی ریسورسز دي، مختلف قسمه ریسورسز تاسو کتلی شئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه څه هیشټیګز واچوم، هغې کې داسې ټیکنیکل ټرمز خبرې وغیره یي چې کې زموږ پښتو ژبه کې باره کې مواد ډېر زیات کم دی. موږ غواړو چې د دې سبجیکټ ماهرین مخې ته راشي او په دې ټاپک باندې او په دې باندې نورې خبرې وکړي او خلکو کې اویرنس پیدا شي، او زموږ د اوبو واټر باډیز، ریورز او کینالز، دریاونه، نهرونه، کویان، آبشارې، چینې دا صفا شي، په دې کې میانې، په دې کې لایفي، د دې باره د دې سایډ ته خلک ځي پکنیک مناوي، ښکلې صفا اوبه او څکلی شو. د دې یو خبره اخري به دا وکړم چې پریکټیکل اگزامپل کېدی شي، داسې څیزونه نشته چې پاسبل نه دي. تیمز چې کوم د یو کې مشهور دریا دی، لندن نه زما په خیال هم تېرېږي، دا یو ټیم دې ته به یې ډیډ ریور ویل و، مطلب لکه په دې کې یو هم ژوندی مین و، خو مختلف قسمه پروګرامونه وکړه، ورته کچره کم اچوي، صفا یې که مسلسل یې صفا وکړه، اوس ون اف د هیلدیسټ دی. نو دغه رنګ یورپ کې، په امریکا کې د خپلو دریاونو د اوبو د صفای ډېر خاص خیال ساتلی کېږي. دا زموږ لپاره یو پریکټیکل اگزامپل او موټیویشن کېدی شي. کوم خلک چې تللي دي به لیدلي وي، او انشاءالله الله منه امید لرم چې موږ به هم دغه رنګ صفای باندې صفایي، خو زموږ نصف ایمان هم دی، په صفای باندې به انشاءالله دهان ورکوو، د اوبو په صفای باندې سپیسیفیکلی، چې زموږ بیماریانې کمې شي او زموږ نیچرل انوایرمنټ ښه شي، ښکلی شي زموږ د روان نسلونو لپاره او زموږ دپاره. الله پاک دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی. د لوی الله په امان. السلام علیکم.